داغين بعد حديث وعن قرة المزني رضي الله عنه. قرة المزني وأن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له. یو سړی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راتو او زوی به د ځان سره راوستو، یعنی په دې زوی باندې ډېر مینو او ځان سره به بور راوستو هر ځای ته. ما مخکې ورځو کې دا خبره ذکر کړې وه چې د هلکانو د تربیت یو طریقه دا ده چې پلار رور تره مامای د ځان سره بوزي راولي، د دین مجالسو ته، د علم مجالسو ته، عامو مجالسو ته، چې تربیت یې زده کړي. د هلکانو ځای کور نه دی ګورې، د هلکانو ځای هغه چې بهر یې دوی چې سړیتوب یې زده کړي. ګینې دا بچی به دې بیا داسې لوی شي چې دی به بیا نه میلمه پېژني، نه سړی پېژني، نه سړیتوب پېژني، نه غم خادي پېژني. پرون دی که بل ورځ مونږ خبره کوله د داسې یو کس په بچو باندې چې هغو نه میلمه پېژندو، نه پکې سړیتوب و، نه پکې نور څه. دا هله چې کله سړی دا بچی د ځان سره عادت نه کړي، ونه ښیي ورته او ټول عمر هغه د مور او د خور او د ترور او د پلانې او د علانې په خوا کې ناستي که نه، نو دغه د ښځو دا قیسې یې زده کړي بیا. نو ښکلې طریقه دا ده چې هلکان دا وخت په وخت لازم ونه لري چې په وخت په وخت سړی جومات ته ځان سره بوځي، درس لی بوځي، د جرګې مجلس لی بوځي، د ملګرو خوا لی بوځي، میلمانه راشي د هغوی سره ته ناستي، دی ورسره کښېنې چې لږ سړیتوب یې زده کړي او څه ویني، څه واوري، خبر شي چې د سړو څه خبرې دي او د ښځو څه دي. سړي دا کار کوي، د ښځو دغه کاري، چې په دې پوه شي. نو دې کس به د خپل زوی د ځان سره راوستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پوه شو چې دا سړی په دې بچي باندې ډېر مین دی. نو ځکه یو ورځ دې تپوس وکړو اتحبه، ته که څه دې بچي سره ډېره مینه کوې؟ قال یا رسول الله، هغه څه ناشنا خبره وکړه، وی احبک الله کما احبه. الله دې وی اې د الله پیغمبر وی الله دې تا سره دومره محبت وکړي لکه څومره یې زه در سره کوم. معنی دا چې په ډېر زیات مینه الله دې وی تا سره دومره محبت وکړي لکه څومره یې زه در سره کوم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، بیا سوق هغه سړی رانغی. فقال ما فعل ابن فلان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلانی هغه زوی، هغه ښکاري نه، هغه زوی هم پته نه لګي او دا څه قیسه داسې چلي. او دا هم د یو دروند مسلمان، او هغه مسلمان چې هغه کې الله داسې صفات اچولي د مشرتیا، د هغه سړي کاري دې تپوس کوي د خلکو. او ګنې نن سبا زما چې څومره تجربه ده، دا معمولي او کمزوري تجربه، اکثره طریقه ده، ټول نه، اکثر دا دي چې مخامخ وي نو تپوس د لم کوي، خاندي را خاندي رتم، او که یو ورځ دوه ورځې ته غیب شوي که نه، ورځ او دوه، ډېر نه، ورځ او دوه چې ته غیب شوي که نه، نو ستا قیسه او فایل څه شو؟ ستا فایل بند شو. دا زما مختصر تجربه ده په دې وخت کې چې نن سبا داسې خلک پکې شتي که نه، غلطه ده. ورځ دوه کې دله فایل بندوي، او که چېرته ته داسې میاشت نه وي او یا پکې کلي ته لاړ او یا مړ شوې، بیا خبره ختمه شو. خو هغه مؤمن چې هغه په ځان کې هغه صفات راوستي، کوم صفات چې الله او د الله پیغمبر ښوولي، او خصوصا چې دکې صفت د مشرتیا وي. دا کوم سړی چې داسې خوی یې داسې وي که داسې مشر غونته کې دروني، نو دکې دا صفت د وړوکوالي نه دی، د هر چا تپوس کوي. او همدا سړی دا ماشوم ګوره، ماشوم ته ګوره، ماشوم ته او یا هغه نوي ځوان ته چې دی په دې کم عمر کې تپوس کوي، هغه پلانې او هغه داسې او هغه چی شو هغه ولي. دا سړی چې اکثر دا ماشوم چې لوی شي دی صحیح دی، ولي ډېر دی مشر
یا دنیوي کارونو کې به مشري او یا به دینی کارونه کې، ځکه چې د ذهن داسې دی د وړوکوالي ده او دا ټول خلک د ځان سره راجمع ساتل دا د داسې ذهن والا کار او دا هغه کولی شي. و چې یو سړی ته ورسره یو ورځ میلاو نه شي ستا تپوس بیا نه کوي، دویمه ورځ میلاو نه شي خبره ختمه شوه، دی به څه مشرتیا وکړي؟ مشر خو هغه دی چې له خپلو کشرانو تپوس وکړي. بلکې ګوره ډېرو ته دا پته هم نشي چې زما دا بچی لکه دا څو ورځې ما ونه لیدو چې دی چېرته دی. ګوره دې نه به کوم غافله شتي. ګوره صرف کور ته د شپې راځي او ډوډۍ خوري وده کېږي او سحر بیا ځي کار له. دا تپوس نه شي چې دا بچی زما نشتی دی، چېرته تللی دی، ولې تللی دی، پاتې لا بهر خلک. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بیا د دې امت مشر دی، هغه کې خو الله هغه صفات اچولي دي چې د هغې خو تپوس مه کوه. به تپوس کوو د کسان پلانې وي پته یې نه لګي. هغه ورته یا رسول الله ما د هغه زوی مړ دی، هغه زوی مړ شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د هغه سره میلاو شو او دا بل اوچت صفت یې زده که، دا د مؤمن شاني چې پوه شي، چې کله هم پوه شو چې په یو مسلمان باندې سخته راغلې ده نو ورشه دا سخته ورله راکمه که په څه؟ په تسلي ورکولو سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما تحب الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته ينتظرك. پلانی وي ستا دا نه ده خوښه چې د قیامت په ورځ چې ته د جنت هرې دروازې نه چې راځي دا زوی به راته ولاړ انتظار به دې کوي. د جنت په هره دروازه ته دا بچی به میلاویږي دا چې مړ شوی. فقال رجل یا رسول الله، یو کس پکې دا وویل د الله پیغمبره له خاصه، دا فضیلت د ده دپاره دی ام لکلنا، که نه زمونږ ټولو دپاره دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل لکلکم، دا ستاسو ټولو دپاره دی. دا حدیث امام احمد راوړی. یعنی د چا چې بچی مړ شو دا بچی به دی مومي په کوم ځای کې؟ د جنت په هره دروازه به ورته میلاویږي. څه مطلب دی چې د جنت په دروازه به ورته بچی میلاویږي؟ یعنی دا بچی به سپارش کوي د دې مور پلار دپاره. مخکې حدیث تیر شو کنه چې د نامه نه به یې راکاږي، او مخکې د هغې نه حدیث تیر شو چې د څه نه به یې راکاږي؟ د کپړې نه د لمن نه به یې راکاږي. خو دا پلار یا دا مور یا دا دواړه دا به جنت ته بوځي د الله په اجازت سره. د هغې نه بعد